د کابل ښار د قرنطین کېدلو طرحه نن ورځ تصویب شوه. په دې طرحه کې تازه څه راغلي دي که چیرې د کابل ښار قرنطین شي نو څو ستونزې به مخته راوړي او که چیرې څوک د قرنطین کېدلو څخه سرغړونه وکړي نو قانوني چلن به څه ورسره کیږي. دا ټول جزئیات را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه نن ورځ تصویب شوه. د ولسمشر غني ستر سلاکار وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د کابینې لخوا په کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه نن ورځ تصویب شوه. څو شېبې وړاندې د ولسمشر ستر سلاکار او د کورونا وایرس د مخنیوي پر وړاندې د جوړې شوې کمیټې مشر وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په کابل ښار کې پر تګ راتګ د بندیز لپاره جوړه شوې طرحه د کابینې لخوا تصویب شوه او تمه ده چې د دې برخې د مدیریت لپاره جوړې شوې کمیټه به یې وروسته جزئیات شریک کړي. تر دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې ګرځبندیز اعلان شوی و چې له تیرو 3 ورځو راهیسې په یادو شوو ولایتونو کې تګ راتګ درول شوی دی. د عامې روغتیا وزیر ښاغلي پیروز الدین پیروز څو ورځې وړاندې په یوه خبري ناسته کې وویل چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د کورونا پیښې زیاتې شي په دغو ښارونو کې به هم د پورتنیو 3 ولایتونو په شان ګرځبندیز اعلان کړي. کابل یو ګڼ توکمی ښار دی. د اټکل له مخې څه د پاسه 6 میلیونه وګړي پکې استوګن دي. دغه وړوکی ښار کې چې د مساحت محدوده هم وړه ده، د هېواد له کابو 33 ولایتونو څخه راغلي وګړي پکې اوسېږي چې وخت ناوخت یې پر ککړه هوا هم د پام وړ بحثونه او اندېښنې رد و بدل کېږي. کورونا اوس په یو نړیوال چلنج اوښتې ناروغي ده چې تر 9 میلیون زیات نړیوال پرې اخته دي. په دې برخه کې ایټالیا تر بل هر هیواد زیات د کووایډ 19 تر برید لاندې راغلې ده. ویل کېږي چې په دغه اروپایي هیواد کې تر 8215 ډیر کسان وژل شوي دي او شاوخوا 80,000 نور پرې اخته دي. هسپانیا کې بیا هم د 4315 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. چین، ایران، امریکا، آلمان او فرانسه له پورتنیو 2 هیوادونو وروسته هغه هیوادونه دي چې کووایډ 19 پکې په خورا چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په افغانستان کې هم تر دې مهاله د 96 کسانو پر کورونا د اخته کېدو راپور ورکړل شوی دی. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه راپور به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که دغه مې ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.